السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به ستاسو ته په موبایل کې دوه ډېر ضروري کوډونه در وښیم. که چیرې ستاسو د موبایل ټلیفونان هیک سوي وي، یعنې کله ستاسو ته څوک په موبایل کې ټلیفون راوکړي نو هغه ټلیفون تاسو ته نه راځي، هغه ستاسو ټلیفونان بل څوک اوري، نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته دوه کوډونه در ښیم. که چیرې دغه یو کوډ کار نه وکړي نو دا دویم کوډ به خامخا کار کوي. او کله تاسو سره هر که موبایل وي، که ساده موبایل وي، که غټ موبایل وي، نو دغه کوډونه په هر موبایل کې کار کوي. یعنې دوستانو که چیرې تاسو دغه دوه کوډونه بیا په خپل موبایل کې ډایل کړئ نو ستاسو په موبایل کې هغه کال ډایورټ سي ورته وایي، یعنې که هر چا ستاسو د موبایل ټلیفونان در هیک کړي وي هغه به ختم سي، بیا به هیڅوک هم ستاسو د موبایل ټلیفونان نه اوري، خالي به تاسې اورئ. نو ډېر ضروري کوډونه دي، ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان د هغه کوډ ولر لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې ډایل پیډ خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې ډایل پیډ خلاص کړئ نو راځو اول کوډ درښیم. اول کوډ هم د کال د ډایورټ د ختمېدو لپاره ده، یعنې هر چا چې ستاسو د موبایل ټلیفونان در هیک کړي وي د هغه د ختمېدو لپاره ده. نو هغه کوډ د ##21# دغه کوډ به تاسو په خپل موبایل کې ډایل کړئ. نو کله چې تاسو ##21# کوډ په خپل موبایل کې ډایل کړئ نو کال فارورډینګ ورته وایي یا کال ډایورټ ورته وایي. هر څوک چې ستاسو د موبایل ټلیفونان اوري هغه ټوټل به دلته ختم سي، هغه ټوټل به کینسل سي، نو بیا به هیڅوک هم ستاسو د موبایل ټلیفونان نه اوري. که چیرې دغه کوډ ستاسو په موبایلانو کې کار نه وکړي نو راځو ستا دویم کوډ درښیم. هغه دویم کوډ ده ##61#. دغه کوډ به تاسو په خپل موبایل کې بیا ډایل کړئ. نو دغه هم د کال ډایورټ د ختمېدو لپاره ده، د کال فارورډینګ د ختمېدو لپاره ده. نو کله چې تاسو دغه کوډ ډایل کړئ نو هر چا چې ستاسو د موبایل ټلیفونان در هیک کړي وي، یعنې په خپل نمبر باندې ډایورټ کړي وي هغه ستاسو ټلیفونان، نو هغه به ټوټل کینسل سي، ټوټل به ختم سي، بیا به هیڅوک هم ستاسو د موبایل ټلیفونان نه اوري، خالي به تاسې اورئ. نو ضروري کوډونه دي. کوم ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویک په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.